ډېر الکوان دا رقم سته چې دغه الکوان چې دي دا علیحده پټ خپل ودونه کړي دي، علیحده دغه دکانداران چې دا خاص کرڅه کاروبار بر پټ پټ ودونه کړي. اوس بیا پلار خو د په کوزده پسې ګرځي، بیا پلار راولاړ شي وده ته کوزده یو ځای پیدا کړي ډېر په خوارۍ کوزده وسوله، بل ورځ واده وسولو، بل ورځ ښځه راله، بچی راله، اوس معلومه شوه چې دی بل واده هم لري. ولې سړی که واده هم لري او تا غږ هم نه دی کړی نو دا خو په شریعت کې جایزه دي، په اسلام کې جایزه دي. زه هر څو ودونه کولی شم، 4 ودونه کولی شم. یا ولې نصیب کولی؟ الله دې تا ته ښه ژوند نصیب کړي. دوکه دې ولې راکوله؟ دوکه دې ولې راکوله؟ زما بچی نه وه خوښه چې ته بل واده لرې، زه له تا سره واده وکړم. ګورې په کومو شیدو کې چې اوبه یې د 10 روپۍ چې دی ما ورته نه اخلو، موږ په دې کې اوبه دي ولې نه اخلو؟ نو دلته چې دغه زنانه د بچی دغه خوښه وه چې زه داسې کور ته ولاړه سم چې زه د خاوند اولنۍ کوروالا یمه، بله نه یې. تا دوکه وکړه، تا ویل یا بله نه لرم، دا د واده کوزده وسوله. د نکاح صحیح کېږي که نه صحیح کېږي؟ دا ځوانان څونه بېوقوفه دي، څونه بېعقلان دي. هغه شیخ سادي صاحب وایي ځواني د لیونتوب یو شاخ دی. زه وایم هغه ستۍ زمانه و، زموږ د زمانې ځواني دا ځواني دا د خرتوبۍ یو شاخ دی. یو 2 کسان به جنې وباسو. ګورې تا بل ځای واده کړی، تا ولې پلار نه خبروئ؟ تا ولې مور نه خبروله؟ تا ولې د بل چا کور خراب کړي؟ تا ولې ځان ته دونه جنجال جوړ کړي؟ تا ولې د بلو بچی ته دونه جنجال جوړ کړي؟ دا ولې؟ دا تا ولې داسې وکړو؟ زه دې هم ستړی کړم، ځان دې هم ستړی کړ. او بیا څونه ډېر دا رقم شته چې واده وکړي، بیا د هغې ښځې ته وایي ما ته خالي د خدمت دپاره غوښتې، زما د مور پلار خدمت وکړي. دلته موږ بچیان راځي کله کله، نو ستا د مور پلار خدمت، نو نکاح خزما د مولوي صاحب تا سره وتله چې د پلانې قبوله یې قبوله نه یې، تا ورکړې وه نه ورکړې، دا خو ستا د پلار نه مخې نه دی اخیستی، خالي د پلار زوی دی. نو دا تا زه چا دپاره وغوښتم؟ یا نو که دې خوښه دل یسه کړې تا ته اجازه ده، نو ما ته ولې اجازه ده؟ نو زه دې ولې دا رقم کړم؟ نو ما خو زه 3 کاله ستا د واده په انتظار ناسته وم، بیا چې واده کوئ ګرجهان را خبر شو، بیا زه دې پر کوم سټیج ودرولم، بیا یې راولي ملا له ملا ته وایي 2یم واده جایزه دی؟ وایي و خو جایزه ولې نه؟ وایي دغه دی. څنګه شو ملا دا وایي؟ د ملا زو بېوقوفه ظالمه دوکهبازه چلبازه، تا خو د دې ښځې سره کومه خبره کړې وه؟ تا د مور پلاره سره کومه خبره کړې وه؟ نن دې رالې ملا ته دې ودروله. بیا بچی په سرو ساندې بیا ژاړي چې ولې زما سره دونه ظلم وکړي؟ ما خو دونه ظلم نه و کړی. داسې بچیان یې نشته چې خاوند نه بلل کېږي، خاوندیت بلکل ختم دی، بیا هم پروا نه لري د عزت لپاره په 10 کالو په 20 کالو ورسره ناست دی، په 20 کاله ژوند سره تېر کړی دی بچیانو دې لوڼو چې یاره پروا نه لري. اوس نو د عزت مسله د پلار راوت کړې یم، که ته سړی نه یې، که ته سړیتوب نه لرې، که ته مطلب بیمار یې، پروا نه لري، زه غږ نه لرم. نه دې کړې؟ طولا شاه بخاري صاحب ویلې ول تاسو چې کومه ګوله کوئ د دې ډېر احترام کوئ. ولې وکړو احترام؟ ول دا چې ستا په کور کې دا ستا کومه کوروالا ده، دا غواړي چې زه د پلار کره ولاړه سم، دا غواړي چې زه د ورور کره ولاړه سم، دا غواړي چې زه د خور کره ولاړه سم، خو نه ځي، وړه اغږي تنکه کوي او بیا تر سترګو اوښکې بهیږي، هغه په دا وړو کې لویږي. ګوره خیال ساته مه کوه، د بل چا کور مور خرابوه، الله ستا کور نه در خرابوي. زه خو دا زما ډېر یاران دوستان دا په بار ملکو کې ناست دي، 10 کاله اوس 15 کاله ښځې ورته ناستې دي. افرین دي پر دې ښځو یې، افرین او پیټ دي پر دغه ځوانانو. یو خو مجبوري ده، د مجبورۍ تللې دي، هېڅ مجبوري نه لري، خالي مستۍ په مخ اخیستی ولې؟ دا ستا کوروالا ناسته ستا د ورونو خدمت کې، ته شرم و حیا نه لرې؟ ستا د مور پلار زړه ورباندې خوږېږي، اریان دي، څه وکړو؟ ته ولاړې هلته کښېنستې، خپله چې کول دي هغه به کوې، ګناوې کوې، بدکارۍ کوې، بېلارۍ کوې. ګوره 5 ځوانان جنې وباسئ، 95% دا رقم دی. تا ولې دا ښځه پرېښده؟ ولې دې بې غیرته کوزده وکړه بیا ولاړې وغورځېدې؟ تا به ویلې چې زه ځمه؟ ولې دې کوزده کوله چې یاره کوزده دې وکړه بیا ولاړې؟ او ښه په خبره چې دا د 100 کالو لار ده، ورک شوې هلته ولاړې پسې کښېنستلې، دونه ظالم یې، دونه ظلم کوئ، بیا یوه مسله نه حل کېږي. بیا چې 20 کاله بعد راشي
یاره هره خبره مې قسم په خدای د جهنم وړ خبره ده چې دا په موږ کې دي. د لوره سره مې څه حال دی، د خوره سره مې څه حال دی، د کوروالا سره مې څه حال دی، د ادیې سره مې څه حال دی، د وریندارې سره مې څه حال دی. بس پښتانه یاست، جنتیان یاست، بزرګان یاست، د ګردې دنیا ټیکه د جنت ټیکه ده. د منافقت ټیکه زموږ سره ده، د منافقت ټیکه زموږ سره ده، د ظلم و د چل و د دوکهبازۍ ټیکه زموږ سره ده. ما او تا چې د لورو خوره سره څونه دوکه کړې ده هغه بیا هېچا نه ده کړې.